یو ملګري دا تپوس کړی دی چې زه هر هفته د خپل ښار نه لرې ښارونو ته سفر کوم او دا تپوس اکثره ملګري کوي. څوک د تعلیم دپاره ځي، نو څوک د نوکرۍ او وظیفې دپاره ځي، څوک استاذۍ دپاره او څوک د تجارت دپاره. نو الله تعالی دې ستاسو په دې سفر کې او په دې چې کوم مقصد دپاره دا سفر کوئ، الله دې په دې کې خیر او برکت واچي. سفر یو مشکل کار دی. السفر قطعة من العذاب دا یو حصه د عذاب ده. الله تعالی دې ټول مسافرو ته خیر ور نصیب کړي او د مسافرو دپاره یو د خیر خبره دا ده چې دوی دعاګانې قبلیږي. په کار ده چې استادانو ته، والدینو ته او بچو ته او ټولو خلکو ته دعاګانې کوي. را به شو مسلې ته چې انسان په شرعي سفر باندې مسافر وي او د شرعي سفر هغه باب موږ په مشکات کې ولوسته. مختلف احادیث مخې ته راغلل چې هغې کې یو حدیث و، موطانا صاحب د مشکات نقل کړی و چې هغې کې 4 برودین راځي، 4 بریده چې تقریبا دا 14 فرسخه برابرېږي. فقها او محدثین د هغې په تفصیل کې دا فرمایي چې دا تقریبا 48 میله چې کیلومتر حساب سره 58 کیلومتره برابرېږي. دومره یو سړی سفر کوي نو دا مسافر شماره کېږي او دا به قصر کوي په مانځه کې. لیکن بیا یو سړی داسې دی چې هغه یو ځل سفر وکړه، نو بیا دغه دپاره طریقه کار دا دی چې کله دا د خپل ښاریي او د خپل کلي د کورونو نه بهر شو نو دا مسافر حساب شو، نو دا به مسافرانه مونځ کوي. او چې کله ورسېږي هلته 1 ورځ یا 2 ورځ تېروي، هلته به مسافرانه مونځ کوي، واپس په لاره کې به مسافرانه مونځ کوي. د خبره خو اسانه ده. لیکن یو سړی داسې دی چې هغه تعلیم دپاره، د نوکرۍ دپاره یا کارخانه ده، دکان تجارت دپاره هر هفته ځي او هلته به چند ایام تېروي. د ده څه حکم دی؟ دې کې فقهای احنافو ډېر اسانه مسله بیان کړې ده، اگر چې یو حده پورې پکې زه ډېر سخت کنفیوز وم او ډېر زیات تلاش ما دې دپاره وکړه، خو الحمدلله څوک چې یو څه کې ډېر سوچ وکړي الله پکې ورته خیر پیدا کوي. نو اهمه مسله په دې کې دا ده چې یو انسان یو مقام ته لاړ شي او یو ځل هلته هغه 15 ایام تیر کړي، 15 ورځې هلته تیر کړي. نو دا کم کور چې په کم ځای کې دی، دې ته وطن اصلي وایي، او دا کم ځای کې چې 15 ورځې تیرې کړي دې ته وطن اقامت وایي. او دې کې د ابن باز او عثیمین صاحب نه تپوس شوی دی، هغه وایي چې 4 ورځې هم تېرې کړي. یو حدیث طرف ته پکې اشاره هم شوې ده او حدیث په دې کې موجود دی چې 4 ورځو سره هم دا مقیم ګرځي او دغه ځای د وطن اقامت ګرځي. نو بیا په 15 ورځو باندې او یا یو قول مطابق چې کوم ځای کې دا پاتې کېږي چې هلته د ژوند تمام اسباب موجود وي، دا که خوراک څښاک دی، د آرام ځای دی، د جامو د وینځلو وغیره چې څومره ضروریات دي هغه هلته د موجود دي او دته هغه معلوم وي. نو بیا دا ځای د وطن اقامت دی. نو مسله دلته بیا اسانه شوه. دا په خپل کور کې چې دی وطن اصلي دی او د خپل ځای چې کوم ځای کې دا کار کوي او هلته سفر کړی دی هغې ته وطن اقامت وایي. که هلته تعلیم کوي، که هلته هغه استاذي کوي، که نوکري کوي، که تجارت کوي، نو هلته به دا مکمل مونځ کوي. خبره بالکل سمپل ده، اسانه ده. په تلو راتلو کې به ته سفرانه مونځ کوي، لیکن چې کور ته راورسېږي پوره مونځه. او چې کوم ځای کې ستا ډیوټي ده، نوکري ده، وظیفه ده، هلته به پوره مونځ کوي. ستا دپاره شرعاً دغه حکم دی. دلته بله دا خبره هم ځان سره کېدی چې دا وطن اقامت چې کوم دی دا باطلېږي په بل وطن اقامت باندې. ستا ډیوټي په یو ښار کې ده څه موده او بیا څه کال پس یا څو میاشتې پس بدله شوه بل ښار ته، بیا ستا هغه ښار وطن اقامت شو او هلته بار بار ځي. بله خبره دا ده چې کله ته امام پسې مونځ کوې نو پوره مونځ به کوې، که چېرته خپله امام وي نو بیا به قصر کوې. دلته بیا فقهای احناف یو بله مسله دا هم بیانوي، یو انسان داسې دی چې هغه وایي زه پوره مونځ وکړم، نو فقهای احناف وایي چې نه، دا په دې باندې عمل نشي کولی. دا حدیث کې راځي، صحیح حدیث مونږ تېر ورځ په مشکات کې ولوسته چې دا یوه صدقه ده او الله تعالی دې بنده باندې کړې ده. پکار ده چې دا صدقه قبوله کړي او د دې نه انکار او اعراض نه کوي. مقصد د دې خبرې دا دی د فقهای احناف په نسبت باندې دا چې پوره مونځ کوي نو دا به ګناهګارېږي. اگر چې نورو ائمو د پوره مونځ ته عظیمت ویلې دی او جایز ویلې دی او بلکې باعث ثواب ویلې، خو بهتره خبره دا ده چې مونږ خپل حنفي مسلک دا فالو کو او پوره مونځ ونه کو بلکې قصر وکړو او بقایا چې کوم موقع ملاویږي هغه کسی کا اسکار تلاوت د سنتو موقع ملاویږي هغه په نفل باندې بدلیږي، هغه مونږ ادا کو خامخا هغه وسره وکړو. دا په خپل وطن کې چې کوم ځای کې اوسېږي دې ته د وطن اصلي وایي، او چې کوم ځای کې دا کار کوي یا نوکري کوي یا تجارت کوي یا تعلیم کوي هغه مقام ته د وطن اقامت وایي. نو دا په وطن اصلي کې او په وطن اقامت کې پوره مونځ کوي او په تلو راتلو او په لاره کې بعد دا د سفر مونځ کوي. دلته یو بله مسله دا هم ځان سره کېني، یو سړی ډریور دی
او هغه چرته ایساریږي نه الا یوې شپې ته یا دوه شپو ته او د هغه ټوله زندګي په تاویدو را تاویدو ده او په سفرونو ده، کله یو ښار او کله بل ښار، بس دته الله تعالی به رخصت ورکړی دی، اجازت یې ورکړی دی، بې دا څو پورې چې خپل کور ته نه را رسېدلی هغه پورې دا مسافر دی. په بعضې خلک جهازونو کې ګرځي، بعضې خلک داسې وي چې هغه په کشتو کې ګرځي، بعضې خلک په عامو د غټو ګاډو کې ګرځي او لرې لرې سفرونه کوي، لرې کارګو ګاډي ورسره سامانونه وړي راوړي. نو دا به په حالت د سفر کې دی، دا به ټول عمر چې څومره په سفر کې دا زندګي تېروي دا به د سفرانه مونځ کوي، او چې کله خپل کور ته ورسېږي په چوټیانو کې یا د اختر په موقع یا نورو چوټیانو کې نو بیا به دا پوره مونځ کوي، ورنه په حالت د سفر کې دی دا، او د ده بیا وطن اصلي شته نه، ځکه دا لاړ یو ښار ته یوه شپه یې وکړه، بله شپه یې بل ښار ته ورسوله، نو د ټول عمر په سفر کې دی، نو دا به لحاظه قصر کوي او پوره مونځ دپاره نشته، دا مسافر حسابیږي. الله تعالی دې وکړي چې په دې خبره باندې تاسو پوه شوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.